هرات چې یو وخت یې ځانګړی رونق درلود اوس خپل جذابیت له لاسه ورکړی. د افغانستان دغه درېیم سترښار اوس د طالبانو تر سیوري لاندې دی. هره شپه په زرونو کسان له هېواده د وتلو لپاره سرویسونو ته پورته کېږي څو خپله راتلونکي پلان کړي. لکه چې خبر یاست ویره او ډار دی، طالبان دي، بیکاري ده او لګښتونه لوړ دي. نوی مې واده کړی او کور هم نه لرو. د ایران د بېلابېلو سیمو څخه تیریږو او تهران ته ځو. بیا هیله لرو چې له هغه ځایه ترکیې ته ولاړ شو. تر ترکیې وروسته اروپایي هیوادونو ته د تګ اراده لرو. د انساني قاچاقبرانو په خبره په وروستیو کې په ډله ییزه توګه د خلکو د مهاجرت لړۍ ګړندۍ شوې ده. یو وخت په اونۍ کې 50 تر 60 نفره وو. 3 میاشتې د مخه د طالبانو په لومړۍ ورځو کې ممکن په یوه اونۍ کې مې 500 کورنۍ هم بیولې وي. د نایب او د هغه د ورور په شان ډیری کسان دغه ډول د موټر په ډاله کې کېنول کېږي او دغه بې اثرې کارګو په دښتو کې مزل کوي. خو دا د نایب لومړۍ هڅه نه ده. له دې ځایه ایران ته ځکه ځم چې هیڅ څه نشته، کار روزګار نشته، له مجبوریته ځم. څو ځله تللی یم او بیرته را اخراج شوی یم. دا ځل بیا د تګ نیت لرو. کوم کاروبار نشته، ماشومان مو وږي دي، مجبوره یو. قاچاقبر دغه خلکو ته دا هم ښیي چې څرنګه ځان له سرحدي ساتونکو بچ وساتي او په عین وخت کې ورته خبرداری ورکوونکي کیسه هم کوي. داسې شپه هم راغلې ده چې 2 مسافر مو ووژل شول او 2 ټاپیان شول. یوه شپه مې پښه په مرمۍ ولګېد او زخمي شوم. بیا په ډېرې بدبختۍ بیرته د افغانستان خاورې ته راواوښتم او وروڼه مې راغلل، زه یې بوتلم. د ماجرا ډکې تېښتې د مخه د ماښام د لمانځه وخت دی او کله چې د ایران لوري ته څراغونه روښانه کیږي قاچاقبران خلکو ته د سفر د پیلولو غږ کوي. هر یو نوبت په نوبت خپل بخت ازمایي. نن شپه د ازادۍ پر لور مسیر له خطره ډک دی.